السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. دوستانو، نن زه سبق نمبر 21 چې دی هغه دی د مد قسمونه. نن به مونږ مد پیژنو چې مد څه ته وایي. مد چې دی دا په دوه قسمه دی. نمبر 1 چې دی هغه دی مد اصلي، نمبر 2 چې دی مد فرعي. نمبر 1 مد اصلي دې ته وایي چې د حرف مده موږ پیژندلي الف مده، واو مده، یا مده ته حرف مده وایي. و یا د ولاړ حرکاتو نه وروسته ولاړ حرکات هم موږ پیژندلي، ولاړ زبر، ولاړ ځای، ولاړ پیش. وایي د دې نه وروسته حمزه یا ساکن حرف یا مشدد حرف نه وي راغلی. دقه ولا حرف مده یا ولاړ حرکاتو نه وروسته چې حمزه رانشي، ساکن حرف رانشي، ساکن موږ پیژندلی یا مشدد حرف رانشي، لکه وایي نه وي راغلی، نو دا به د یو الف مقدار راښکودی کیږي. لکه قال، قیل، قولو. قاف حرف مده ده، الف مده ده که نه ده. د دې نه وروسته لام راغلی، نو لام خو نه حمزه ده، نه ده ساکنه ده، نه مشدده ده، ځکه به دا د یو الف مقدار راښکودی کیږي. دقسې یا ده، د دې نه وروسته لام راغلی، د قاف یا چې دی د قی ده یا مده ده. د دې نه وروسته څه شی راغلی؟ لام راغلی، نو لام نه حمزه ده، نه ساکنه ده، نه مشدده ده، ځکه دا یو الف مقدار راښکودی. دقسې واو. اوس مد فرعي چې دی نمبر 2 چې دی، وایي دې مد فرعي دې ته وایي چې د حرف مده یا د ولاړ حرکاتو نه وروسته حمزه یا ساکن حرف یا مشدد حرف راغلی وي. د پاسه موږ وی نه وي راغلی، دلته به اوس دقه فرق دی پکې وایي چې راغلی وي. نو د حرف مده نه وروسته د حمزه مثال لکه جاء، جیء، سوء. په دې کې به د څلورو الفونو په مقدار مد کیږي. له پاسه هغه موږ وپېژندو مد اصلي. اوس وایي مد فرعي دقه حساب و، خو چې حمزه یا ساکن حرف یا مشدد حرف راغلی وي. نو دا جیم الف چې دی، دا الف په خپله خالي دی، ښي طرف ته به جیم زبر دی، دا الف مده ده. د دې نه وروسته څه راغلی؟ حمزه راغلی. دلته موږ ووایو چې حرف مده یا د ولاړ حرکاتو نه وروسته څه شي؟ حمزه راشي یا ساکن یا حرف مشدد حرف. نو حمزه راغله، نو دا به څو؟ دا به څلورو الفونو په مقدار راښکودی کیږي. تاسو په قرآن مجید کې چې هم کم ځای کې هم دقسې حرف مده د نه وروسته حمزه راغلی یا ساکنه حرف راغلی یا مشدد حرف راغلی، هلته به خامخا مد وي. لکه جاء، جیء، سوء. پوه شوې؟ په دې کې به د څلورو الفونو په مقدار مد کیږي. اوس د حرف مده نه وروسته د ساکن حرف مثال، دا خو د حمزه مثال و. اوس چې د حرف مده نه وروسته ساکن حرف راشي، د تاسو کتلی شئ دا ولاړ حرکات دی. دلته موږ ووایو چې حرف مده یا د ولاړ حرکاتو نه وروسته، نو د حمزه باندې له پاسه ولاړ زبر راغلی که نه دی؟ دا په ولاړ حرکاتو کې راغلی. او لاندې شی د ساکن، دا ساکن حرف شو که نه شو؟ نو وایي د حرف ولاړ حرکاتو نه وروسته چې شی راغلی؟ ساکن حرف راغلی، لام. نو دا به اوس موږ راکاږو. لکه الآن. پوه شوئ؟ اوس وایي د حرف مده نه وروسته مشدد حرف مثال، لکه اوس دا ضاد چې دی دا حرف مده دی که نه؟ ضاد الف په خپله خالي ښي طرف ته په ضاد باندې څه دی؟ زبر دی. د دې نه وروسته څه شی راغلی؟ لاندې څه دی؟ مشدد. نو دا به موږ راکاږو اوس. لکه ولضالین. ولیدو؟ په دې کې به د 5 الفونو په مقدار مد کیږي. په دې دوو کې چې دی، په دې کې به 5 الفونو په مقدار مد کیږي. دا یې اوس د جوړ طریقه ښوولې چې دا به لکه جوړه څنګه موږ په قرآن مجید کې. نو دا یې لیکل ګورئ: جیم الف مد زبر جا، حمزه زبر ا، جاء. اوس دو حمزه لام مد ولاړ زبر آل، حمزه ولاړ زبر آل، نون زبر نه الآن. اوس دریم طریقې دا ښوله، وایي واو زبر و، لام ضاد زبر لظ، ولظ، ولظ، ضاد الف لام مد زبر ضال، ولظال، لام یا زیر لی، ولظال.
صبر نه ولا الضالین. نو دا تاسو وپېژندو ملګرو، ډېر اسان دی، مد موږ نن وپېژندو. نو امید ده چې تاسو به پې پوهه شوي یئ او ویډیو خپل دوستانو سره ډېره شیر کړئ چې هغوی هم قرآن مجید زده کړي، هغوی هم دا سبقونه زده کړي. نو ما له راکړئ اجازت، والسلام.